شپېته کلن پلار له خپل 30 کلن زوی سره ناست و. له کړکۍ بهر مرغۍ لیده چې د ونې په یوه څانګه ناسته ده. پلار یې وپوښتل دا څه دي؟ زوی ځواب ورکړ خارو ده. څه شېبه وروسته یې بیا خارو ته اشاره وکړه. زویه دا څه دي؟ زوی یې چیغه کړه بابا لیونی دې کړم، درته مې وویل خارو ده، خاروګۍ ده. پلار یې له ښکلې مسکا وروسته د خاطرو کتابچه راویستله. ورته یې وویل دا ولوله. زوی یې ولوستل چې 22 کاله وړاندې همدا میاشت او همدا نیټه ده. پلار یې لیکلي ژوند ډېرې رنګینۍ لري، اولاد لوی نعمت دی. نن مې 8 کلن زوی 19 وارې د یو څه په اړه وپوښتل او ما 20 واره په خوند ځواب ورکاوه. د زوی پر تندي یې د پښیمانۍ خولې راماتې شوې. پلار ته ورغاړې ووت، بخښنه یې وغوښته او ویې ویل انسان تل ناشکره وي، د ژوند دا ډول صحنې هیروي. بچیان د پلار او مور ښېګڼه تر پایه په یاد نه ساتي چې څومره سختۍ یې ګاللي او په څومره ناز یې رالوی کړی دی. درنو لیدونکو سلامونه، جوړ په خیر. هیله مند یم چې ښه به استئ. د نقل په اړه راسره خپل نظرونه، انتقادونه شریک کړئ. خپل چینل مو در سره خوښ کړي او له نورو سره یې هم شریک کړئ. ډېره مننه.